باشندگان بیشتر ساحات ولسوالی کنر که آب کافی و منابع زیاد طبیعی دارد شکایت می کنند که از بهره گیری آن محروم می باشند. مردم کنر انتقاد می کند که با سرازیر شدن میلیاردها دلار به کشور در بیشتر ساحات این ولایت، مکاتب، مراکز صحی، بندهای آب و دیگر پروژه های عامل منفعه که زندگی مردم به آن ربط مستقیم دارد تطبیق نشده است. مقام های محلی هرچند از یک سلسله کارها یادآوری می کند ولی آن را بسنده نمی داند. همکار ما شفیق الله الکوزی به ولسوالی دانگام رفته و این گزارش را تهیه کرده که با هم یک جا می‌بینیم. این سرک مرکز ولسوالی دانگام را با لوی گوریگا و خط فرضی دیورند در ولسوالی دانگام وصل می‌کند. در امتداد این جاده خام ده‌ها قریه بزرگ و کوچک موقعیت دارد که باشندگان آن در جریان رفت و آمد و بالخصوص در صورت انتقال مریضان از مشکلات جدی شکایت دارند. این منطقه آبهای فراوان، جنگل‌های درختان چهارتراش و دیگر منابع طبیعی دارد، ولی مردمان آن تاکنون از سهولت‌های اولیه محرومند. بیشتر باشندگان ولسوالی دانگام که نیازمندی‌هایشان را از حاصلات زمین به دست آورده و مصروف باغداری و زراعتند، از مشکلات اقتصادی رنج میبرند. آنها میگویند آب فراوان وجود دارد ولی از اثر نبود بندهای آب و جویها به زمینهایشان آب نمیرسد. دا قسمه ستونزې په خپله باندې د سترګو لیدلی حالې دي چې دلته زموږ د هېڅ شي اساني نشته ده سر، او دا کم سړک چې موږ والی په خپله په شخصي دغه باندې والی دی، په قومي لیول باندې دلته حکومت زموږ څخه مرستې شوي دي. سړک پوخ شي او مکتب دلته جوړ شي او د اوبه پیپونه راشي، دلته په خپله اوبو ځایونه جوړ شي او چې زموږ ته لرې وي او د مشکل راته جوړ دی هغه راته دلته جوړ شي. کرکټ میدان د لوبو میدان جوړ شي چې موږ لوبې وکړو، تفریح لپاره ځای جوړ شي، موږ پکې وخت تیر کړو، سبق پکې ویو. این کودکان که از نعمت آموزش محرومند اما به بار سنگین و زندگی خسته شانه دادند، با مشکلات روبروند. با گفته باشندگان محل هیچ کسی وجود ندارد که این بارهای سنگین را از شانه‌های کودکان برداشته و مانند کودکان دیگر جهان محیط خوب زندگی را برایشان فراهم سازند. کودکان که به هدف رفع مشکلات خانواده‌هایشان صدها کیلومتر دورتر به گونه پیاده راه می‌روند، به زندگی پرمشقتی مواجه اند. دې ډاګه په دغه باندې ولاړ دی، دا ډېره غټه ساحه ده، کم ځای نه ولا د خلک راځي، غټه ساحه ده، وسم نه کېږي، بېچاري ده او د ماشوم یې دغه نه په سر باندې راغستې دي، دا اخیستي دي، دا ډېره ساحه لري، غټه ډېره چې دغه نه کېږي، وسم نشته، په دې ځمکه بې ډاګه باندې دې غرمه باندې ورته ولاړ دي. اینجا نشو قلار باندې سبق من که مدرسه نشته سبق مشکلات مردم ولسوالی دانگام را با مقام‌های محلی در میان گذاشتیم. آنها هرچند از راه اندازی برخی امور یادآوری می‌کنند ولی می‌گویند این کارها بسنده نبوده و از حکومت مرکزی در این عرصه خواهان توجه جدی اند. یوه غټه ستونزه چې زموږ مخامخ یو د ډیورند د سرحدي ولسوالي ده، دلته بیسي کلینیک موږ دلته لرو. دا بیسي کلینیک دا نشي کولی چې مریضانو ته پوره درملنه وکړي. سرکونه دلته زموږ خراب دي، که سرکونو ته موږ خپل کوم چاپي پلان وړاندې کړی که په عامه کار شروع شي دغه سرکونه د درو ته، نو زموږ پولیس او امنیتي ځواکونه به ډېر په اسانه رسایي کولی شي چې درو ته ځان ورسوي، د ولس خدمت ته د هغو مشکلات و ستونزې او د هغو امنیت قوي نور وساتي. ولسوالی دوردست دانگام ولایت کنر که بیشتر اوقات حملات راکتی ملیشه‌های پاکستانی را تحمل می‌کند، در کمک‌های صورت گرفته میلیاردها دلار در 18 سال پسین باز هم مانند دیگر ساحات از کارهای توسعه‌ای و بازسازی به دور مانده است. شفیق الکوزی، رادیو تلویزیون ژوندون، ولسوالی دانگام کنر.